زمری دي په میدان کې ولاړ دي د امریکې نه والا د اسرائیل نه والا د ټولو کافرو نه واخله تر د دې ځای پورې چې کوم خارښتي د کافر ایجنټ دی دا ټول د دې مولا خلاف دي خو دومره ضرر نشي ورکولی د الله په فضل نن ټوله دنیا د دې مدارسو خلاف ده د دې علماو خلاف خولې وازي کړي دي داسې ایجنټان نن کافرو پیدا کړه زما او ستا په ملک کې زما او ستا په ګاونډ کې چې کله هغوی په علماو پورې خبرې کوي هغه علما چې هغه خدمت کوي د قرآن او سنت او دا علماو پورې خبرې سنن نه دي شوي دا د پخوانه را روانې دي او د دې نه علما اړو یریږي نه خبرې خو عالم په ځای پرېږده په انبیاو پسې شوي دي نن خلک مولا کوي او د مدرسې سپکاوی کوي چې دوی څه وکړه دغه سپک انسان ته ووایه دغه ذلیله انسان ته ووایه دغه د دین دشمن ته ووایه که نوم پې د مولا پروت دی که نوم پې د مفتی پروت دی که نوم پې د سیکولر پروت دی که نوم پې د بېدینه پروت دی که هر یو نوم یې دی هر نسبت یې دی ده ته وایم ته راپاسه د نر بچی شه یو حافظ قرآن تیار کا زه به دې ومنم چې ته ډېر د نر بچی او د دین خدمت کې تا په ټول ژوند کې چېرته یو حافظ د قرآن تیار نه کړو ستا په ټوله زندګۍ کې د قرآن یو د تفسیر دوره نشته چې تا ته 15 طلبا مخې ته کینی او ته ورته د قرآن دوره پړاوه کې دا علما دي که ګرمي ده او که یخني ده او که روجه ده او که کوجه ده دغه د الله کتاب بیانوي دغه د قرآن د تفسیر دورې کوي دغه صحیح بخاري پړاوئ دغه صحیح مسلم پړاوئ دغه سنن ابي داود پړاوئ دغه سننو نسائی پړاوئ او دغه سننو ترمذي پړاوئ دا هغه زمري دي په میدان کې ولاړ دي د امریکې نه والا د اسرائیل نه والا د ټولو کافرو نه واخله تر د دې ځای پورې چې کوم خارښتي د کافر ایجنټ دی دا ټول د دې مولا خلاف دي خو دومره ضرر نشي ورکولی د الله په فضل